بالو باشي تاپه څنګه چل دی دوستانه جوړ تکړه خیرت دی کلوري دا وختادم ښه تېرېږي هیله کومه چې جوړ تکړه یې د خیره سره بنګالیان وی بنګالیان راغلي دي نه ببو کشکې مرګې نه وې څه پکې شنه دي څه په تور دي او څه پکې بانجانې دي او راغلي دي نه ټاکه دوستانو بنګالیان د خیره سره راورسېدل او په دوبۍ کې چې دی که نه ښه دروند استقبال یې چې دی که نه د افغانانو د طرفه وشولو او ورته چې راځي د خیره سره نو چرګ باندې چې دی که نه کله چې خلک چرګ دا غواړي چې چرګ وخوري که نه مې ولې ښایسته عامه دي دا الالۍ د هغې نه باندې چې دی که نه غوړي پرې دغه کوي او غوړي چې پرې دغه کړي بیا پرې مساله شیندي مالګه پرې شیندي تېل بیل ورته ورکوي که نه هغې نه به د خوري ته وره چې خوري نو موږ هم بنګالیان سره د خیر سره هماغه کار کړی دی او تېل بیل هم پیوولو د خیر سره ښه دروند استقبال یې وشو او د خیر سره شپږم نومبر به د خیر سره هغې نه بعد به بنګالیان موږ خام خورو دی نو دوستان د خیر سره میشونه روان دعا کوي چې خیر سره بنګالیان ته چې پالیش ورکو او چمبشټراپي لپاره ښه خو ټیټ او ریټ لکه د ښامار لکه د مار لکه د لړم لکه د شیر غوندې ورشو د خیر سره که نه او په چمبشټراپي باندې حمله وکړو نو هغه ډېر ګودانه دی هغه چې ته نه دی نوم یې چیرې ده ګوپوته او مشرف خو رحیم دی که څه شی دی هغې ویلي دي که نه چې کار څنګه شي دا سیریز به موږ ګټو او وایي دا موږ دپاره ډېر مهم دی چمبشټراپي را روانه ده د هغې دپاره یې موږ ګټو او وایي د افغانان چې دي که نه مطلب یې نه وایي تاسو میچونه چې دي توکلې وګټل او د اخره کې موږ ته ویل لکه میچونه مریو ډېر ګټلي دي په اخره کې وایي ښه ټیم دی و زموږ چې کوم ټیم دی ورته راوستی دی که نه وایي دا لکه ډېر داسې پتل دی ځوانان دی پکې او به د ایمانجد چې لیګ نه پکې څو ځلې موږ راوستي دي او وایي ښه ټیم هم جوړ کړی دی ورته افغانان نه به اخر سره موږ چمړه وباسو هغه چې ته نه دی هغه دوه فوټه هغه دومره هغې پکې لکه چیلنج یې ورکړی دی که نه نو د خیره سره زما د اوس نه چې دی که نه ګوربز ته او سیدي خو لاتل ته چې دی که نه بس هغې ته مې دا دغه دی پوه چې ګودرې بنګالیان د خپو لاندې کوي چمبشټراپي ده چې دی که نه یې ولسته په ځای چې دی دوه څه دانې لاړ شي د صحیح ده دوستانو بس میچونو په انتظار وشئ خو ناتورې خوندورې مزېدارې ګټورې ویډیوګانې ورته جوړوم نو مننه سلام علیکم په الله مو سپارم او په آخرت ګرټیو ما چټا او